دا چې تقریبا د 12 سال نه زموږ په علاقه کې په هیلث باندې سندې شوي او تقریبا 8 سالو شو چې زموږ په ایجوکیشن په علاقه کې د سره نشته ویلیج کونسل 1 هاتیان چې کوم دی پای کې د پرایمري سکول په نش برابر سکول نشته د هیلث په حواله سره چې کوم دی نو یو هسپتال یو سیستم دلته کې موجود نه دی. علي محمد خان دلته کې د علاقې منسټر دی، د هغه د کور مخې ته روډونه خراب، د ګیس سیستم چې کوم دی په مدینه کالوني کې د ګیس سیستم خراب دی. تقریبا د 8-10 سال نه دا مسله را روانه ده او بار په دې باندې احتجاجونه وشو، خو د اوسه پورې په دې باندې عملي کارونه شو او نه په روډ باندې روډ چې کم دی چې تقریبا 12 سال مخکې دا جوړ شوی دی، په دې باندې دوباره چې کم دی د روډ بحالي سیستم ونه شو. د بازار چې کم دی د نکاسي سیستم نشته، اوبه چې کم دی ټول په مارکیټ او په روډ د پاسه باندې بیا ولاړ. ملګرو چونکې تاسو ته معلومه ده چې د هاتیانو خلک د تعلیم په لحاظ سره د هر څه په لحاظ سره تعلیم یافته خلک دی او هر کله چې په دې حلقه باندې سیاسي خلک راغلي دي نو وزارت دې حلقې ته راغلی دی. اوس هم دلته یو وزارت راغلی دی د وفاقي منسټرۍ، دلته د صوبایي منسټرۍ وزارتونه پاتې شوي دي او د ټولو خلکو ته تاسو هم د دې پیړ سره پاتې شوي خلک یې نماینده خلک یې تاسو ته دا پته ده چې دلته کم صوبایي حکومتونه پاتې شوي دي، کم کارونه یې کړي دا خلک د کمو مسایلو سره په اوسني حالاتو کې ستونزو سره مخامخ دي. په هغې کې ټول نه مخکې چې دا په کم روډ موږ ولاړ یو دا د هاتیانو د ټولو نه اهم ترین روډ او په اوسني حالاتو کې چونکې دا یو داسې روډ دی چې دلته دا روډ د علي محمد خان چې د هغه د تګ راتګ ذریعه په دې روډ باندې ده. تاسو دا کندې ولیدئ چې دا کندې د دې هاتیانو د شیرګل د بازار د چوک نه واله تر د لونخوړه پورې بیا د علي محمد خان د کور نه تر د جوړ او د پرخو د عمر آباده پورې دا د تغبۍ سره یو لینک دی. دا روډ دغه شان کندې کپرې دي، په دې باندې ګاډي چیزي او مریضانو ته کوم مشکلات دي هغه تاسو وینئ. زه یو پیره بیا چیرمن صاحب ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د هاتیانو بازار ته راغلی او په دې باندې خبرې وکړئ. تاسو مشرق ټي وي والا چې رن راغلی او د هاتیانو کلي په ستونزو په مسلو باندې دا ریکارډینګ کوئ نو ستاسو ډیره مننه کوم. اولنۍ خبره به زه دا وکړم چې په اوسني وخت کې چې د هاتیانو کلي ته د ټولو نه لویه ستونزه ده نو هغه د ګیس ته د ګیس ستونزه چې دا هغه تاسو وګورئ نو دلته دا لوی کلي دي او هغې کلو کې چې دی نه ګیس نشته. دویم که دا زموږ چې په کم روډ باندې ولاړ یو دا روډ چې دی دا د هاتیانو جوړ او جلاله ملاوي، خو دا روډ دومره بدحاله دی چې په دې روډ کې د ګاډو د تاسو وینئ دا شاته ګاډي به رواني او دوی به تاسو ته د دې روډ حال هم ښیي. نو په دې باندې او زمونږ د دې کلي وزیر دی وزیر مملکت دی علي محمد خان چې دی د دې کلي لپاره هېڅ داسې لوی پراجیکټ ونه کو. اوس کو تاسو د پټرولو مسلې ته وګورئ، اوس کو تاسو وګورئ د اوړو مسلې ته، نو دا یو پاکستان دی خو دا یو پاکستان نه دی، دا دوه پاکستانه دي. په پښتونخوا کې د پټرول نشته، اوړه نشته او په پنجاب کې شته، نو دا خو یو پاکستان نه شو، دا خو دوه پاکستان شو. دومره لوی وزیر چې هغه دلته په دې لیکه باندې پروت دی او دوی د اوړو او د پټرولو مسله چې په پټرولو باندې غریبانانو مزدورانو خلکو رکشې ولاړې دي، د غریبانانو خلکو د ترانسپورټ چې څونه مسله ده هغه ولاړه ده او هغه دوی حل نه کړه.